تاسو له SBS پښتو سره یاست. نوري کیسې له sbs.com.au/pashto څخه واورئ. سلامونه ستړي مشئ. نن دوشنبه د 2024 کال د جون د میاشتې 8 نیټه ده چې د خبرګولې د میاشتې ل 13 نیټې سره برابرېږي او تاسو له SBS پښتو څخه د نن ورځې لاند خبرونه اورئ. پر اسرایلو د ایران له بریدونو څو ساعته وروسته د ایران په یو شمېر ښارونو کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. اسرائیل وایي چې د دوشنبه په ورځ د ایران په لویدیځو او مرکزی سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي. سره لدی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د راپورونو لمخې د اسرائیل له لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو څخه غوښتي و چې له نورو بریدونو ډډه وکړي. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې له دغه بریدونو وروسته د تیلو په بایو کې 3% زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې اسرایلی رسنیو راپور ورکړی چې له یمن څخه توغول شوی توغندۍ شنکړای شوی او چاته زیان نه دی وښتی. په یونان کې هغه کس نیول شوی چې د استرالیا پولیس یې له تیرو 22 کلونو راځي په لټه کې و. نیول شوی شخص د پولیسو د یوې عادي پلټنې پر مهال نیول شوی او په سیدنی کې په وژنې تورن دی. ویل کېږي چې دغه 55 کلن سړی د یونان د پاتراس ښار ته نږدې په ایجیو سیمه کې په جعلي اسنادو ژوند کاوه. پر هغه تور دی چې په 1999 کال کې د سیدنی د بیلمور سیمې په یو نایټ کلب کې یو کس په چاقو وژلی دی. د نیوزپول وروستۍ سروې ښیي چې ون نیشن ګوند اوس مهال د استرالیا تر ټولو مشهوره سیاسي ګوند دی. دغه سروې چې 13 اونۍ د 1240 رای ورکوونکو څخه د انلاین پوښتنو لارې تر سره شوی او د استریلیان ورځپاڼې لخوا خبره شوی ښیي چې د ون نیشن د لومړیو رایو ملاتړ 4% زیات شوی او 11% ته رسیدلی دی. د لیبر ګوند ملاتړ 1% راټیټ شوی او 10% ته رسیدلی دی. د ائتلاف ملاتړ هم 2% کم شوی او 13% ته رسیدلی دی. دغه پایلې د تیرې اونۍ د سروې له پایلو سره ورتهوالی لري چې د ریډ برج ګروپ لخوا تر سره شوی وي. استرالیا ته د اوښبه افغانانو د راتګ 116 کلیزه ولمنځل شوه. له 2020 کال راهیسې هر کال د لومړنیو اوښبه افغانانو د راتګ ورځ په استرالیا کې د افغانستان سفارت په نوښت نمانځل کیږي. سږکال هم د اوښبه افغانانو د لمسیانو په ګډون د اوښبه افغانانو د راتګ 116 کلیزه ونمانځل شوه. په استرالیا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی په خپل خبرو کې ویلي چې اوښبه افغانان یوازې د استرالیا د پرمختګ په تاریخ کې مهم ځای نه لري بلکې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د انساني اړیکو او متقابل درناوي له لومړنیو بنسټي ښودونکو څخه ګڼل کیږي. هغه زیاته کړې چې د اوښبه افغانانو زحمت، زغم او خدمت د دواړو ملتونو د ګډ تاریخ یو ویاړلې برخه ده. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ. مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.